السلام ورحمة الله. وای که څوک د علماو سره مینه کوي، ورور د علماو سره مینه دا خو د ایمان یوه نښه ده. سړی مؤمن وي د علماو سره به مینه کوي. عبدالله بن عباس مشهور صحابي رضی الله عنهما دې ته حبر القرآن هم وایي او مفسر القرآن ورته ویل شوی دی، حبر العلم ورته ویل شوی دی. زید بن ثابت رضی الله عنه دا د استاد په صحابه کرامو کې چې کله به په اس باندې سورېده دا د خپې د ایښودلو چې دا زنده به ده ورته نیوه. د هغه ورله ویل چې د رسول الله طرز دا کار مه کوه، ته خو اوچت انسان یې. ویل نه ته عالم یې. ویل هکذا امرنا ان نفعل مع علمائنا، موږ ته امر شوی علماو سره موږ همدغسې باید وکړو. د امام بخاري او د مسلم کله ملاقات سره نه و شوی، خو چې کله امام مسلم ته پته ولګېده چې بخاري صاحب دومره استعداد والا دی، دومره استعداد وړتیا پکې الله تعالی ایښې ده، امام مسلم بخاري ته وایي چې خلیني یا استاد الاستاذین اقبل بین عینیک، ویا زما د استادانو استاد زما پرېږده د سترګو منډې ښکل کړم. د دې وجې نه محترمو د علماو قدر پکار دی، د حد نه زیات قدر پکار دی. وجه دا ده نن دور کې صحابه نشته، پیغمبران نشته، تابعین نشته، امامان نشته، اوچت چې کوم علما دي ستر ستر دا یو د ټول مړه دي. همدا علما دي چې خلکو ته 15 وخته لمونځونو ته وړاندې کېږي، د جمعې خطبې هم کوي، جنازو ته وړاندې کېږي، نکاحونو ته وړاندې کېږي، هر وعظ چې راشي هغې ته وړاندې کېږي، د هر یهودي د هر شیعه رافضي باطل فارس مخ هم درته نیسي. همدا خلک دي تاسې ته د حج او د عمرې او د جهاد فضایل هم بیانوي. سیده ټولنه کې به ستونزې مشکلات به وي، خو دا د ټولنې اوچت خلک دي. د دې وجې نه علما لیکي وایي دنیا کې 3 طبقې خلک غوره دي. یو انبیا غوره دي، دویمه طبقه کې صحابه کرام غوره دي، او دریم هغه علما غوره دي چې قرآن او سنت ته خلک رابلي. د علماو سره چې څومره قدردانۍ کولی شي نو دا پکار ده. د علماو د توهین نه، د سپکاوي نه، د تحقیر نه به ځان ساتي. ابن عساکر لیکي وایي لحوم العلماء مسمومه، د علماو غوښې چې دي دا زهرجنې دي. او حسن بصري صاحب نه نقل دی وایي لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، وایي که د علما نه وي د خلکو نه به چرپیان جوړ وي. دا خو علما دي چې خلک پکې څه نه څه لاره کوي. د علماو ډېر اوچته مرتبه ده، ډېر اوچت حیثیت دی. د دې وجه نه د علماو فضیلت ته د قرآن کریم په ډېر زیاتو ایتونو کې اشارات شوي. سورة آل عمران کې چې راځي چې شهد الله انه لا اله الا هو اولو العلم، دلته الله تعالی د خپل ځان سره په ګواهۍ کې الله تعالی علما شریک کړي. الله وایي چې الله ګواهي کوي خپل توحید، او په دې ګواهۍ کې ځان سره علما شریک کړي. د علماو بارک الله په ذکر الله سره وایي انما يخشى الله من عباده العلماء، د الله په بندگانو کې د الله نه علما یې راکړي. او بیا د علماو جهود او د علماو د خواري او د اهل زر دا وګورئ څومره ډېرې دي. عبدالله مبارک بارک رضی دا یو ځل د رقې ښار ته راغی، عراق ته. دومره خلک مخې له ورجمع شو، دومره ازدحام او ټیل جوړ شو چې یو منډه شو په دې بازار کې، حتی د خلکو نه په دې کوڅو کې او دوکانونو مخې چپلکې پاتې شول. نو په دې کې د هارون رشید ښځه د خپل د کور د یو کړکۍ نه د حالت څاري. هارون رشید ته وایي چې دغې ته علما وایي، دغې ته بادشاهان وایي. پوښتنه وشوه څه چل دی؟ وایي عبدالله بن مبارک دې ساحې ته راغی. د هارون رشید ویل چې هم ملوک الباطن ونحن ملوک الظاهر، دا علما دا خو د زړونو بادشاهان، دا په زړونو باندې بادشاهي کوي. کله چې بیا ابن مبارک وفات شو، عبدالله مبارک د هارون رشید بادشاه ویل چې ما ته سید العلما، د علماو بادشاه نن وفات شوی. د شیخ الاسلام ابن تیمیه بارک راځي هغه چې کله وفات شو د عوامو خلکو دومره مینه ورسره وه، دومره مینه، دا په 1 صدۍ کې وفات شوی دی. تقریبا 1300 کتابه هغه لیکلي دي، او دا په داخل د مابس کې وفات شوی دی. چې کله دغه د وفات خبر راغی نو مابس مخې ته دومره خلک را جمع شو، په زرونو خلک په داخل د مابس کې غسل وکړ او په داخل کې جنازه وکړه. چې د باندې راووتله، د باندې خلک جنازې انتظار جنازه وکړو. دومره ازدحام جوړو، دومره ازدحام چې هر څومره خلکو کوشش وکړ د صفونو جوړېدل نه کېدله چې څنګه خلک دا صفونه برابر کړي. اوس ځله په دې میدان کې د شیخ الاسلام جنازه وشوله، خلک ډېر زیاتو، نه کنټرولېدل خلک، صفونه برابر کړي، صفونه جوړ کړي. بدبدي کې وکړه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جنازه وشوله. د ائمو د
تاریخ چې سړی وګوري دا ډېر عمیق دی او ډېر زیات جوور دی. د دې وجه نه امام شعبه وایي که نه کل من سمعت منه حدیثا فانا له عبد، ځکه و د چا نه یوه خبره واورم به زه دغه غلام شم، یوه خبره که زه د چا نه زده کړمه به دا زما استاذ دی. او دا خبره د علي رضی نه ام نقل الله، هغې به ویل که څوک ماته یوه خبره یاده کړي به دا زما استاذ دی او زه به د استاذ په حیثیت باندې ته ګورم. د دې وجه نه چا چې تا ته یو ټکي ښودلی دی، یو دوه خبرې، یو مسله، یو فتوا، استفتاء دې کړې ده، ته سوچ وکړه دا ستا یو معنوي پلار دی، یو معنوي ښوونکی دی او ده چې کوم احسان تا سره کړی دی شاید داسې احسان څوک ونه کړي. یو څوک به تا ته مال هم درکړي، کور هم درکړي، ځمکه هم درکړي، ډېر امکانات به ژوند را برابر کړي، خو یو څوک تا ته دنیا کې د ژوند کولو اصول ښیي، د اخرت لار درله ښیي، توحید درته ښیي، سنت درته ښیي، بدعت درته ښیي، شرک درته ښیي چې د نه ځان وساته او دا کوه او لارښوونې درله ښیي، امر بالمعروف درته کوي او نهی د منکر درته کوي چې منکرات هم درته ښیي، دا ګوره منکرات دي، ګوره ځان ترې ګوره ساته. د ده نه په دنیا کې به غټ احسان کوونکی انسان نه وي.